قدرمن دوستانو په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه ښاري فرهنګ دی. ښاري فرهنګ څنګه تعریفولی شي؟ د ښاري فرهنګ هغه مهمې ځانګړنې څه دي؟ که چیرې په یو ښار کې هغه ښاري فرهنګ مراعات نه وي، آیا د ښار وګړي له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي؟ او که چیرې دغه فرهنګ پر ځای وي، څومره سهولتونه ښاریانو ته برابرېدلی شي؟ خصوصا موږ زیاتره وخت په کابل ښار کې چې یا د افغانستان نورو ښارو کې چې هغه شکایت کوو، هغه د ښار د بېنظموالي څخه دی چې په ښار کې بېنظمي ده. خپله دغه د ښاري بېنظمي هم د ښاري د فرهنګ یوه برخه ده. د دې څنګ مثال د ښار نظافت دا ډېره اړینه مهمه موضوع ده. نو دا ټول هغه مسایل دي چې انشاءالله نن به د خپرونې له میلمه سره پرې بحث کوو. په خپرونه کې دوستان را سره میلمه ښاغلی میرویس احمدزی دی چې ښه راغلاست او څېړي مشورته وایي. احمدزی صاحب سلام، باشي په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود، سلامونه او احترامات کمال صاحب تاسو ته، د ملي راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او کتونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ او د صحت جامې پر تن وي او د خپلو محترمو فامیلونو سره یو سوکاله آباد او د مینې نه ډک سهار پیل کړی. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه احمدزی صاحب. احمدزی صاحب، ښاري فرهنګ څنګه تعریفولی شو؟ کمال صاحب، اول کې باید داسې وایي چې جدا جدا که چېرته مونږ وایو چې فرهنګ څه ته وایي، ښار څه ته وایي، دا بیا د ښاري فرهنګ تعریف سره سمون نه خوري. که په عموم کې داسې وایي هر هغه رسوم عنعنات په شامل د اسلامي اخلاقو کې کوم هغه کړنې چې مونږ او تاسو کله کوو، هغه ته مونږ او تاسو ښاري فرهنګ ویللی شو. هغه اصول چې د اسلام په چوکاټ او د مونږ او تاسو د ژوند سره مرتبط وي او په ښار کې کله چې مونږ هغه کوو، هغه ته مونږ او تاسو ښاري فرهنګ ویلی شو. مننه کوم. رابشو دې ته په دې به دواړه بحث وکړو چې خپله ښاري فرهنګ دی چې په ښار کې د ښار د فرهنګ جز یا اجزاوې چی دي چې هغه مراعات شي تر څو موږ او تاسو یو باثباته، ښکلی، مډرن او متمدن ښار ولرو. طبعا کمال صاحب، که چېرته موږ په یو باندې هم خبرې وکړو ډېر وخت نیسي، اما په عموم کې باید دا موږ او تاسو که موږ چېرته غواړو په ښار کې بېنظمي له منځه یوسو، که چېرته موږ غواړو یو سوکاله یو آباده ښار ولري، باید دغو نقطو ته ډېر فکر وشي. یو د هغو نه موږ او تاسو کولی شو چې زموږ او تاسو په ښار کې د نظافت نه مراعات کول دي، یا موږ او تاسو بل مثال ښه ورکولی شو چې د یو امسایه د بل امسایه سره تاریخوالی د دوی مابین کې او هغه نور ډېر مسایل دي چې پر دې باندې به انشاءالله ما ته بحث کوو. اول لازو په ښار کې نظافت ته پاملرنه کول. موږ او تاسو دغه مشکل سره ډېر مخامخ یو. همدا ده چې زموږ او تاسو آب و هوا له دې سره خرابېږي. زموږ او تاسو مثلا د ګرمۍ د تودوخې یا د سړې په هوا کې موږ او تاسو دا ډېر غټ مشکلات جوړوي او زموږ او تاسو تنفسي وضعیت موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو په هر فصل کې موږ او تاسو د زکام یا دغه نورو مرضیو سره ډېر مخامخ یو. یعنې بعضې علتونه دي چې په جامعه کې که چېرته هغه پلي هم نه سي، زموږ او تاسو ځان ته هم تاوان لري. همدغې برخې ته راځم. د ښار د نظافت د پاکوالي لپاره څه کارونه پکار دي؟ کومې برنامې پکار دي چې تر څو د کابل ښار چې که اوس مثال که چیرې په ځینو برخو کې نظافت نه مراعاتېږي، یا مثال درته وایم ځینې کسان دي هر څه خوري هغه پلاستیک یا بوتلونه لښتیو ته اچوي. لا معمول دي په لښتیو کې او زښته دي، او که وای هم نه چې د سړک په سر یې واچوي یا پیاده رو واچوي، باد هغه خپله لښتي ته وړي او لښتي ډکېږي. ښه، د دغې ټولو ستونزو د حل لارې چی دي؟ څه باید وکړو چې موږ او تاسو یو پاک ښار ولرو؟ اول باید د ښار د ښاروالۍ نه مننه وکړو چې اوس هم زیاتره ځایونو کې موږ او تاسو هغه مشخص ځایونه جوړ کړي دي چې موږ او تاسو خپل کثافت باید په دې ځای کې وغورځو، که هغه بوتل ده، که هغه پلاستیک دی، که هر شی ده. او دې نه مهمه د هغه د شخصیت خپل هغه فرهنګ پلي کول دي پر جامعه کې، د خپل ځان سره قضاوت کول دي. مثلا هر ښاروال خو نسي راتلی چې ستا له لاسه یو پلاستیک ونیسي او کثافت دانې ته واچي. یعنې د دې لپاره که چېرته موږ غواړو رفاه او منظمه ښار ولرو، د دې په خاطر موږ او تاسو باید په خپله کار وکړو که نه، چې موږ زه یو پلاستیک واچوم، بل یو پلاستیک یو بوتل. ښاروالي خو ټول موږ او تاسو پسې رسېدګي نه شي کوی که نه. موږ او تاسو مجبور یو چې په خپل ځان سره قضاوت وکړو چې موږ خپله وکولی شو هغه منظم ځایو پورې هغه څه کثافات چې زموږ او تاسو دی د موږ او تاسو خوراکي دی هغه منظم ځای ته وچوو. پوښتنه هم دلته ده احمدزی صاحب ده، موږ وایي چې موږ باید خپله دا کار وکړو، دا کار باید ترسره کړو چې تر څو دغه بېنظمي یا د نظافت نه مراعاتول په ښار کې رامنځته نه شي. ولې یې کوو؟ موږ عاقل یو، بالغ یو. د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي؟ ولې دغه کار ځینې افغانان ترسره کوي؟ طبعا باید اول داسې اصول مقررات وضع شي که چېرته څوک دغسې یو کار کوي. موږ او تاسو افغانان همیشه دا مثال ویلی چې موږ سوټه مسلمانان یو، که چېرته موږ یو دوه درې وارې په دغه کار باندې په ښار دننه جرنیمه سو چې موږ دغه خپل کثافات د منظم ځای کې ونه اچوو، که چېرته د ښاروالۍ لخوا یا د بل چا لخوا موږ
مثلا جریمه شو دا به د موږ لپاره ډېر ښه یوه بله مسله دلته وایم تاسو یو ډېر مثال ویل دا ډېر پخوانی هم دی دا متل چې سوټه مسلمان زه وایم چې راځئ دې ته چې راځئ د اسلام دین خو ډېر یو منظم دین دی د اسلام دین خو ډېر د سولې ورورولۍ دین دی نو موږ ولې سوټی ومنو په مسلمانۍ کېدو کې یا موږ په اصلاح کې د تا مطلب به دا وي چې څوک دغه کار سره کوي شاید جریمه شي که نه جریمه ته واخیستل شي زه وایم چې راځئ هغه کسان چې ځان ته مسلمان وایي راځئ د حضرت وسلم سیرت دی ولولي د اسلام مقدس دین هغه کړنلارې دی ولولي د قرآن کریم ته د مراجعه وکړي قرآن کریم کې په صراحت سره ویلي چې تاسو نظافت مراعات کړئ نو د دغه ټولو سره سره نو که موږ او تاسو بیا هم نه منو هغه کار ته سره کوو نو او د جریمې په خاطر یا د سوټي په خاطر یو کار منو نو بیا خو موږ ځان ته بشپړ مسلمان نشو ویلی ځکه چې د اسلام مبارک دین سرته وایي هغه نه کوو مګر هم د سوټي په د ډار یا د جریمې له ویرې بیا هغه کار سره کوو کمال صاحب داسې وایم که نه که چېرته موږ او تاسو د هر خبرې سره تعبیر هغه کوو دا به ډېر ښه زه به څو مثالونه د اسلام نه ورکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الله عز وجل ویلي و تاسو نه بهترینه کس هغه څوک دی چې ستاسو نه اذیت نشي ازارو نشي کنه هغه نه به دا ښه وي که چېرته ته کثافات په ښه ځای کې نه چې متاسفانه په هغه زما په ښه خویږي د همغه نه ماته د تنفسي مشکلات پیدا کېږي د اطال لاسه ماته یو ضرر شو کنه یعنی که دغه قوانین موږ ومنو موږ به دا کار نه کوو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي نظافت جز د ایمان ده یعنی زموږ او تاسو نیمایي ایمان په نظافت کې ده که هغه زما او ستا د ځان نظافت ده زما او ستا د کور ده که زما او ستا د ښار نظافت ده هغه باید مراعات شي طبعا ستا تر خبرې اما متاسفانه داسې افغانان شته داسې خلک شته چې په دغو خبرو باندې ښه پوهېږي اما بیا هم ورباندې عمل نه کوي زما هدف تر دې پورې و چې زموږ او زیاتره خلک دا به تاسو هم لیدلي ټول مینوال به هم لیدلي چې مونږ کوم کار کوو کله چې په هغه کار کې مونږ ته کومه سزا راکول سي هغه کار نه مونږ مخنیوی کوو دویمې برخې ته راشو د پاکوالي نه دویم برخه کوم مهم اړینه ده چې د ښار په ښار کې د مراعاتولو له امله هغه یو ښاري فرهنګ دی په ښار کې اصلاحات راځي دوم یو بل ته احترام کول یا متقابل احترام کول چې هغه د جامعې په اصلاح کې ډېر مهمه دي یعنی که هغه اسلامي اخلاق یا محمدي اخلاق مراعات کول دي دا د جامعې دوم بخش ده یا د رفاه لپاره دوم قدم ده چې موږ کولی سو یو رفاه یو منظم یو ښه ښار ولرو زه به د یو ساده مثال ورکړم نن په کابل ښار کې هیڅ څوک نه غواړي چې د یو بل خبره د تیر کې چېرته یو موټروان یو بل چاته په ناقه رنګ کوي هغه ډایرکټ ورپسې راکښته کېږي چې ولې د ما پسې وکړ طبعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وایي تاسو نه بهترین نفر هغه څوک ده چې په حق وي او له جنګ نه خودداري وکړي یعنی ملامت به هم ته وي اما هغه ته وایي چې نه مشکل نشته زه ما د الله په خاطر ته بخله او الله څه وایي وایي زه تا نه اویا په لکاو او چنده مهربان که ته چېرته یو بل څوک بخې زه به ستا ګناهونه چې کم معاف کړم دوم دلیل همدا کېدلی شي که چېرته مونږ غواړو چې ښه جامې ولرو هغه به دا ښه وي چې مونږ یو بل سره احترام او د یو بل خبرې په ځان ومنو ډېره مننه کوم ښه مهمه خبره دا ده چې ځینې وخت په ښار کې زه ګورم چې زموږ افغانان پیاده روونه د کابل ښاروالۍ یا د افغانستان نورو ښارونو کې یوازې کابل ښار مطلب نه دی په نورو ښارونو کې ډېر ښایسته پیاده روونه جوړ کړي دي او زه داسې کسان ګورم چې هغه باسواده هم معلومیږي شاید باسواده هم په دې کې وي ډېر د دندو خاوندان وي مګر دوی پیاده روونه نه ځي په ښار د سړک په منځ کې روان وي که چیرې دغه کس موټر هماغسې ټیله هم کړي نو هغه د ډریور بدبخته نو بیا ستونزه جوړه ده ځکه چې خبره داسې ده چې سړک د موټر لپاره دی نه د انسانانو دی تګ راتګ لپاره په څنګ کې به پیاده رو وي خو دی به په سړک باندې روي یوه مثال دویم مسله ګورم دغه اوس هم شته دی متاسفانه د کار نشته دي ځینې بایسکلونه دي ټیټ سن ماشومان یا نوي ځوانان ځینې کسان دي لویان دي موټرسایکلونه پیاده رو باندې تګ راتګ پرې کوي او ځینې متاسفانه دغه لاسي کراچۍ چې په کابل ښار کې زښته ډېرې هم دي چې د توکي پلوري دا په پیاده روونو کې ولاړ دي او توکي پلوري د دغې ټول د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی څومره اړینه مهم دی او دغه عامه پوهاوی لکه دغه نن چې ما ته ورکوو خلکو ته وایي دلته مثال د هغه مهمې دندې د چا دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو دوی د دغسې کار څخه ډډه وکړي او خلکو ته ستونزې مشکلات جوړ نه کړي اول زه د عامه پوهاوي په خاطر دا زما اوسه مسؤلیت ده د یو ځوان مسؤلیت ده او هغه څوک چې په دې خبره پوهېږي د هغه مسؤلیت ده چې خلکو ته وښودل سي چې دا پیاده رو نه د ستا د موټرسایکل لپاره نه د موټر لپاره نه ستا د کراچۍ لپاره دا د هغه لپاره ده چې څوک کولی سي په پیاده روي کې په پیاده لاړ شي پیاده روي د خپله عام معنا څه ده یعنی موږ او تاسو د هر شهري د هر کار د منظموالي لپاره هر هغه نوم نه مثلا واضح کېږي چې دا کار باید ما ته په دغه طریقه وکړو که نه یعنی ستا هدف دا و چې ولې کوي
شاید هغه یو پوه سړی هم وي، شاید هغه ډېر عقل سړی هم وي. علت څه ده؟ اوس هغه داسې فکر کوي هغه کار چې بل سړی وکړه چې هغه وکړه زه هم کوم، که هغه ته بد نو ما ته ولې بد. موږ داسې فکر کوو. اما نه، موږ باید داسې وایو که دا ښه کار زه وکړم شاید سبا هغه کار هم هغه نفر هم دا کار د ما په څېر وکړي او دا جامعه د رفاه مخې ته لاړ شي. او دوم مثال دا بعضې کراچۍ چې په ښارونو یا په پیاده رو کې ولاړ دي، دوی یګانه خبره دا کوي چې موږ ښایي چېرته لاړ شو. یعنې ستاسو پاند د کابل ښاروالۍ دوی ته منظم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دوی هلته لاړ شي، هلته ودرېږي تر څو دوی سړکونو یا پیادهروونو ته راوځي. خوشبختانه چې زیاتره ځایونه ورته مشخص کړي دي، اما دوی زیاتره وخت موږ هغه بعضې محصلین همدا خلک چې دوی د لپاره دي حتی وخت چې لاړ شي موږ تاسو ته ځای جوړ کړی، ځای هم تیار کړی، هلته لاړ شي، دوی نه ځي. دلته ستونزه په چا کې ده؟ آیا په ښاروالۍ کې ده که په خلکو کې ده؟ نه ستونزه په خلکو کې ده که نه. ما په اول کې ویلې چې ښاروالي یا دولت به تر څومره پورې ما ته پورې ځي که نه، ما ته په سپېڅوټۍ نیولې چې زه دا کار مه کوو که نه. یعنې دلته علت ما ته کې ده. که چېرته ما ته یو بل ځای غوره کړو، یو بل ځای ته لاړ شو، شاید په هغه ځای کې ما ته تجارت هر څه بهتره شي او د جامعه د رفاه یا د پیشرفت مخې ته لاړ شي. زه به یو ډېر عادي مثال درکړم. یو موټروان په یو لاره ځي چې هلته د کراچۍ بیربر ازدحام دا موټر په نیم ساعت کې هم نسي تللی. که چېرته دا کراچۍ نه وي دا موټر فقط په 15 دقیقو کې د هغه لاره نه تېرېږي. یعنې که چېرته موږ داسې فکر کړو چې د بل انسان فایده د خپله فایده ومنو، شاید الله دلته موږ نه راضي شي او د موږ ژوند کې هم سهولتونه راشي که نه. یعنې د موږ جامعه چې کله چې د هغه ژوند کې سهولت راغی په جامعه کې زما ستا ژوند کې هم سهولت راځي که نه. یعنې د هغه لپاره وخت بچت شو، بله دومره درېیمه پیره هم کولی شي او کله چې هغه کولی شي شاید بل نفر راشي د همدغه ګاډۍ نه بل نفر هم څه واخلي. که راشو د کابل ښار ته په تېرو 20 کلونو کې په کابل ښار کې بې شمېره نفوذ زیات شو، دلته ډېر کسان راغله دلته اوسي چې اوس هم دغه کسان دلته ژوند کوي او دلته په کابل کې کورونه لري او خپل ژوند ترسره کوي. را به شي دې ته چې د کابل ښار د دغه اوسني وضعیت یا د اوسنۍ نقشې یا د اوسني ښاري پلان په مطابق کې د نفوس پې ډېر دی نسبت هغې ته چې جوړ شوی دی. ښه د دې ښار د پراختیا لپاره که څه هم د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره ډېر نوي سړکونه ایجاد شول چې هغلته هېچا هم فکر نه کولو، خو دا سړکونه جوړ شول. بیا هم څه کول پکار دي که نه؟ تاسو پیغام دلته کابل ښاروالۍ ته څه دی چې خلکو ته باید سهولتونه جوړ شي. مثال که یو څوک د سړک په سر باندې ځي، په څنګ کې پیاده رو نه وي، دلته بیا ستونزه په کس کې نه ده، ستونزه بیا دلته په ښاروالۍ کې ده چې هغلته پیاده رو نه دی جوړ شوی. مثال کې یو څوک په دغسې ځای کې سړک تېرېږي چې هغلته د هوایي پول ضرورت دی یا د ځمکې لاندې پول ضرورت دی، دا باید هلته جوړ شي تر څو دغه ازدحام راکم شي. تاسو ویل د کابل ښاروالۍ ته څه دي؟ طبعا که موږ چېرته غواړو یو منظمه جامعه ولرو، همدا د ښاروالۍ سره مربوطه کارونه باید په جامعه باندې وسي چې هغه بهتره یا چې زموږ او ستاسو لپاره فایده لري. ستا په خبره باید داسې ځایونو کې پیاده روونه دي د سړک له یو غاړې نه بل غاړې ته چې خلک تېرېږي، شاید هلته باید بعضې ترافیک وګمارل شي چې وکولی شي دا خلک تېر راتېر کړي، یا هوایي پلونه یا زیرزمیني جوړې شي. ځکه دلته که چېرته یو نفر په سړک کې ځي ضروري کار به موټروان راځي دا وخي او دا هم د جامعې په فایده نه ده که نه. یا دا نفران تېرېږي دلته موټرونه ازدحام جوړېږي، بیروبار جوړېږي، دا هم د جامعې د سوکالي لپاره نه ده که نه. یعنې د ښاروالي او تاسو بلې ویلې چې دا کابل ډیزاین شوی یو نفوس ته راغلی بل نفوس ته. تر کومه چې زه ګورم موږ او تاسو بعضې پروژې لرو د کابل جدید په نامه، داسې نور پروژې هم ته چې د اسلامي امارت دې ته پام کړی دی او انشاءالله دا به کېږي. او موږ نور هم ترې نه غواړو چې تر هغو وکولو چې سوکاله او مرفع جامعه ولرو او دوی به موږ سره انشاءالله مرسته کوي. ډېره مننه کوم محمد ځای صاحب چې موږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغواړم. مننه کوم تاسو نه هم.